ګډ مورنینګ، سهار په خیر. یو ځل بیا ستاسو لپاره حاضر شوم. دوستانو نن زموږ میچ دی تقریبا 3 غنټې لاره ده له وینا سیټي نه تر ګراسه پورې. د ګراس سیټي سره نن زموږ میچ دی. ټرین د اوس پاتې دي تقریبا 3 منټه کې به راځي. دا ټرین چې د هاوس پیل ستراسي پورې ځي، د دې ټرین چې دی اخري سټاپ دی نو بیا بل ټرین کې همدار ټرین کې چې څومره ټایم کې د کوچ ګول راشي. دا ټرین چې دی د وایي یوټیوب تاسو یې کتلی شئ او دا ټرین چې دی په 1980 کې خلاص شوی و. په ټولو کې چې دا نوی ټرین ښکاري او رشید نن دې دوم ټرین ته مې څه نیمه ګنټه انتظار وکړ. انتظار یې ما زموږ دوم کوچ دی چې هغه راځي او تقریبا 15 منټو کې. نن چې دی یو ډېر ښایسته ځای ګورم. د وین آخري ځای دی، لاست سټاپ یې دی. دې نه بعد بیا خواته بل ښار شروع کېږي. دا چې دی یو کلی غوندې دی، تقریبا د دې نیچر پټي چې دي د کلچر پټي دی کري. ځای ډېر زیاته ښکلی دی که تاسو یې وګورئ. اوس زموږ کوچ راغی ګل پاجي. دا زموږ کوچ دی. गिल पाजी कोई प्लान बनाए आज? ओके, तो उसी तरह गिल पाजी ने आज भी प्लान बनाए. هغه رقم پلان جوړ کړی چې کوم رقم پلان ته مخکې جوړ کړی و. نو واقعیت باندې ډېر ټاپ کوچ دی. فاینلي تقریبا 1.5 کیلومتره مو ویلل. ما سره زین دی زموږ پاس بالر او زموږ کوچ تاسو لیدلی مو. موږ راورسېدو حینز دوب دې نوم دی او 80 کیلومتره چې موږ ته نوره لاره پاتې ده. انشاءالله تعالی تقریبا 2 غنټو کې ورسېږو، 1 غنټه کې. نو زموږ بل موټر هم روان دی، په 10 منټو کې یو ځای کېږو به بیا به د دې نه یو ځای وځو. خیري تاسو ته زه ویو وښیم چا سره میچ څومره فیلینګ کوئ چې دا میچ به وګټي. اوس ګراس کرکټ ټیم سره میچ دی، ان شاء الله ښه فري شو. کوشش به ښه کوو، 100% هارډ ورک ورکو. زموږ ټریننګ هم ښه کړی دی، ښه تیار یو. پرفارم به کوو ان شاء الله. موږ 2 میچونه وکړو او هغې کې پرفارم زموږ ښه و. دا ځل به ان شاء الله ګټو. ټیم تیار سو، موږ سره سترانګ لوبه کوو. ټوټل ټیم دا دی په 1 غنټه کې لوبه شروع کېږي. نو تاسو ریډي یا ګټو به ان شاء الله ضرور نو ان شاء الله لوبه ګټو. تاسو سره به هغه لوبه شروع کوو. هاي ګرمي پریکټس جاری. زموږ کوچ ورسره زموږ پلیر دي چې فلحال فیلډینګ کوي. اوس د خیره سره دې نه بعد به زه ځم او زموږ دوی کچې لاړې تقریبا 50 رنجیب دي. نو انشاءالله ګټو به. شوکته خیر دې څنګ ته راوړي. شوکته دې څنګ نه ښه بال وال کېږي. هغه زبردست یار، زبردست لوبه دې وکړه. شاباش یار. ډېر ریډ بول ورکوي، گرین بورډ ورکوي، ریډ مو ورکوي. کوم میچ موږ هغه ان شاء الله وګټ. خیر اوس دویم میچ دی، د هغوی ټارګټ چې دی 2 دی. نو ان شاء الله تعالی زموږ بیټینګ دی ګورو به. فاینلي موږ دواړه میچونه وګټل. اوس چې روان دی د کوچ په طرف روان یو. زموږ کوچ ډېر خوشحاله دی چې 2 میچ موږ ته وګټه. نو اوس د خوشحالۍ مقام دی. ان شاء الله اوس به د کور په طرف روانېږو. تاسو زمانه شاته کتلی شئ، بس ګاډي ولاړ دي. 2 میچ مو کو دواړه مو ګټل او اوس دلته راغلی یو چې دواړه میچونه مو ګټل. ډېر خطرناک میچونه مو ګټل. اوس راغلی یو پارټي کوو چې میکډونالډز کې تاسو کتلی شئ. نو ډېر زیاته مزه یې وکړه او اوس روان یو. تقریبا نیمه لاره مو والې ده. اوس روان یو وینا بېرته خپل ځای کورو ته روان یو. نو انشاءالله تعالی هلته به تاسو سره ملاقات وي. هلته یو وړه غوندې پارټي هم ده چې هغه هم تاسو سره شیر کوو. او شاید ته پکې څه وایې؟ بس میچ والله ډېر ښه وشو. پرفارمنس دې پکې وکړي که نه؟ پرفارمنس مې بیټینګ مې ښه وکړو او کیپینګ مې ډېر ښه وکړو او دې د وجې نه موږ میچ او شوکت لالا پکې خپله یو 50 والا او بال کې ډېر ښه بال کړی و. 3 وکټې واغستې. ښه زه ډېره ډېره مننه. فاینلي موږ یو رسټورانټ ته راغلو. موږ یو اسمار غوندې پارټي کوو او میچ هم ښه په نره وګاټه او ډېر خوندور میچ سو. نو انشاءالله اوس په پارټي کوو او انشاءالله نیکسټ میچ چې دی 2 هفتې بعد دی. روان میچ هم 2 هفتې بعد دی انشاءالله تعالی. ورسېدلم دوستانو، دا زم راورسېدلم 2 هفتې بعد دی. هغه میچ انشاءالله ضرور ګټو. تقریبا 13 میچ هم دي. نو دوستانو نن لپاره اجازه راکړئ او شور ډېر زیات دی. انشاءالله په نیکسټ وخت کې ملاویږو. د الله په امان.